تاسې اوس ځان سره فکر وکئ زه چې هدایت تاسې ته وایم طالبانو ورونو انشاء الله د تیرو کلونو په عادت سره مقصد مو دا وي چې قواعد به د هدایې هماغه قواعد وي خو تفریعات د نن عصر مو سره کوو ځکه موږ نن عصر په موږ باندې فرض موږ باید د نن عصر په مسایلو باندې چوک هسې یو څو مثالونه یې درته وایم طالبانو که نه نن موږ موبایل استعمالو که ټولنه له چا سره مخ ده د موبایل له مسلې سره مخ ده په موږ نن پار څوک ده د موبایل مجمع فقهي اسلامي الدولي دا طالبانو د ټولي اسلامي دنیا مجمع فقه الإسلامي الدولي بالدراسة عدد منها وأثر فيها قرارات لازمة وذلك في دورته السادسة بجدة ټول دنیا د علماو کانفرنس کیږي علماو تر بلل کیږي د فقهي مسایلو باندې بحث کیږي دا کتاب لګینه جوړ شوی او د موبایل په اړه باندې دي یو څو مثالونه درته وایم زه پوهیږم طالبانو ورونو چې تاسې مخکې وزون په بد وکې تیر کړی نو زه باید اوله ورځ باندې تاسو ته دومره ډېر ونه غږېږم چې داسې مراو باسم هلته م کښېنوم دا ناشونې غوندې ده خو بیا هم په دې پوهیږم چې تاسې دلته راغلي ضرور مو فکري خبرې دي ما یو څه اورېدلي دي نو طالبانو د موبایل څه خبرو ته غوږ ونیسئ چې نن معاصر عصر کې اوله مسله ده ته چې کله موبایل چا سره د کار وي زنګ ورته وهې لمبر به صحیح کوې ځکه داسې نسي چې ته د لمبر راواخلې غلط لمبر وي بل چاته چې زنګ ووهې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام اوس چې ته یو چاته زنګ وهې یا ورې ورته وهې بیا یې ورته وهې بیا یې ورته وهې وسړی لمبر دې غلط کړی دا اذیت و ضرر ده که نه اول اصل دا ده چې چاته زنګ وهې لمبر به ښه یو او دویم دا ده که بالفرض دا لمبر د نه غلط که نه هغه درته ویلي تا ورته ویلي السلام علیکم چا سره د کار پلانکي سره د کار ځای ورک څه سپکې ورته ووایي غلط سوی یم ته یې او هغه سړي ته بیا سپکې م ته وایي ادب څوک بخښنه به ترې غواړي زه بخښنه غواړم لمبر نه غلط سوی دا یو ادب دا د نن عصر مسله ده نو که ته لمبر دیم غلط کاوړی سپکې سپورې م ته پسې وایي د اسلام کې ناروا ده دا اذیت ده د یو اسلام کې یو چا ته بل دا ده چې د ټلیفون دپاره چې ته چا سره رابطه کوې نو دا اصول به په د اسلامي ټولنه کې زده کوې مثلا اوس ما بیخي نن ټلیفون راوړی اوس دا زه چې چا ته زنګ وهمه دا مفتي ده ده نه فتوا غواړم هېڅ څه کار لري دی له سهار نه تر دغه وخته په درس باندې مصروف نو ته د دې وخت کې ورته زنګونه وها دا ادب نه ده دا د ټولنې نن عصر کې په اسلامي ټولنه فرض ده چې دی دا زده کړي چې زه باید دته څه وخت کې زنګ ووایم اوس تاسې یې که نه دلته راغلي ملګري لرئ هغه هم طالبان دي او ښه پوهېږي چې له دغه وخت نه تر دغه وخته د درس یو دی تا ته په دغه وخت کې زنګ وي دا طالبانو ادب ده دا یو ادب د طالبانو زده کوي به وخت د زنګ وخت به مراعات به دغه ورته کوي او بل دا د طالبانو ورونو چاته چې زنګ وهې 3 وارې نه به زیات زنګ نه ورته زه طالبانو که خپل ټلیفون درو ښیم داسې ګوګوګان په د افغانستان کې ستا 100 وارې هم طالبانو زنګ وهلی راته 100 وارې یعنې که د یوه جمعه کې هم درښیمه چې دغه خو علت دا ده ټولنه داسې تربیت سوې ده نه یې پېژنم نه شناخت سره لرم نه یې تجارت سره 100 وارې زنګ وهلی وس کور دی که علت دا ده زه خپله ملامت یم دما په ټولنه کې چې ټولنه کوم شي سره مخ کېږي د هغه شي علوم ورباندې فرض دي دا ناروا د اسلام کې دا د یو چا اذیت کول دي د یو چا ته ضرر رسول دي د دې حدیث نه ورته استدلال کړی ده رسول صلی الله علیه وسلم وایي اذا استأذن احدکم 3 فلم یؤذن له که اجازه دې وغوښتله 3 وارې اجازه فلینصرف یو وارې زنګ ووهه 2 وارې درېیم بیخي جوړتي بیا زنګ مه وهه دا د اسلام اصول دي د نن عصر مسله ده په ما فرض د نن عصر مسله ده یو نه کویم طالبانو دا تاسې خپلو ټلیفونونو کې ګورئ څومره زنګونه به درته راځي چې چا د سره کار وي خو 1 2 3 بس اسلام اصولو ته راسي د اسلام اصول طالبانو په هر زمانه کې
همدغه حدیث ګوره اذا استأذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. دا حدیث پر رسول الله زمانہ کې په کوم استئذان محمول دروازې ټکولو. نن عصر کې په چی باندې ده نن په ټلیفون ده. اصل مغه ده اصل تغییر سوی نه طالبانو په هغه زمانہ کې هغه تفریع و نن زمانہ کې دا تفریع ده. دا کنه د عصر ضرورت. او بل اصل دا ده چې کله ته سره په ټلیفون غږیږي چې زنګ وراغه السلام علیکم سلام ورته واچي. او ځکه دا د اسلام شعار ده د مسلمان نښه ده چې ته به څوک کوي. د دې سلام په ځای به نور الفاظ نه استعمالوي. چې هغه ټلیفون وکیک سهار دې په خیر صباح الخیر. دلته افغانستان ټولنه کې طالبانو کمونستان هغوی داسې وایي سهار دې په خیر بیګا دې په خیر صباح الخیر صباح النور مساء الخیر. دا طالبانو الفاظ دا به نو استعماله. لکه د اسلام شعار څوک ده. ومما ينهى عنها المبادرة من المتهاتفين بلفظ ألو ولو افتاك الناس فهي لفظة متولدة فرنسية يأباها اللسان. دا طالبان اسلام کې نستر الو. نن په ټولنه اسلامي کې الو ده کنه ده. دا یو فرانسوي لغت ده. دا ټولنه باندې چې فارس کم شای ده ودلی طالبان ورونو نن په ټولنه کې الو ده کنه. کومه ټولنه کې څوک ده علت یې څوک ده چې اسلامي ټولنه کې انسانان په مباح لګیا دي. په هر ټولنه کې چې کوم ضرورتونه راتلل دغه ضرورت هغه دغه ټولنې ضرورت دوی څوک نه کړل زده نه کړل. خو چې زده نه نو چاته به وایي چې شای زده کې چاته به وایي. نو الو لب طالبانو دا منهي عنه ده. دا به نه وایي ځکه د اسلام شعار سلام چا سره چې مخکېږي څوک به کوي. طالبانو کله چې موبایل کې چاته زنګ وروه خبر دي چې کولی السلام علیکم ابا بیرته درته وایي وعلیکم لا الو ولا هلو. دا نشته طالبان اسلام کې. دا هلو دا غربي لفظ دلته دې ټولنې ته راغلی ده. غواړي چې دا ټولنه اسلامي ټولنې نه کرا یو لفظ وباسي. یو لفظ انګریزي راوړي بل فرانسوي راوړي بل امریکایي راوړي بل روسي راوړي. دا ټولنه کرا طالبانو اسلامي ټولنې نه چاته وباسي. اسلامي ټولنه کې باید څوک وي لفظ سلام. تاسو په خبر پوي تاسو طالبانو کوم مکتبونو کې د خصوصي بعضي مکتبونو کې به تاسو انګلیش ویلي که به نه وي. کله چې ټولګي ته راننوتل څه به ورته وي ها څه معنا ده بیرته چې وتلې ته طالبانو دا الفاظ ټولنې ته راوړل کېږي شعوري راوړل کېږي. خو ټولنه چې وي دا ټولنه وي لکه د مونږ ستا که نه په همدغه خصوصي مکتبونو کې چې انګریزي ورزده کېږي چې ورته راوځي ویل څه معنا. دا طالبانو الفاظ دي چې استعمالېږي دا ټولنې ته کرا راوړل کېږي. ځکه ټولنه کې څوک چې د دین رهبر ده طالبانو هلته په مباحو لګیا نه وي. زه د غلام مسلې زده کومه او زه د خرو د غویي مسلې زده کومه ته ودرېږه که نه. نو په ما کار څوک ده چې ټولنه سره زه مخ یم. د هغې زمانې مسایلې په ما کار. نن الو په ټولنه کې شته که نه. تاسې چې کله پوه سولئ چې ټولنې ته باید لفظ د الو نه وي باید څوک وعده مو ده د دې نه بعد به په ټلیفون کې د الو لفظ نه استعمالوئ څوک وي. تاسې چې دا 100 نفره انسانان یو بل ته ووایئ څو نفره سول چې هغه ته ووایي هغه ته وایي وهلومه جرن دا خبره ټول افغانستان ته خپره سوله بیا به څوک الو وایي. خو ملامت څوک چې موږ دغه ناروا ګوره طالبانو ومما ينهى عنه ها هنا المبادره بلفظ الو. ومنهي عنه ده ځکه د اسلام سنت
لفظ چې د هغې ځای نیولی نو چې د هغې ځای ونیو منهي عنه شو دغه ګناه کې چې نن ټولنه واقع ده ولې واقع ده خو د ما مولا رضا ځکه زه مولا په چا لګیا یم کوم شی چې د ما د ټولنې ضرورت هغه موږ نه درک نو زه تاسو ته طالبانو اصل کې دا وایم چې تاسو خو یوه مړۍ کم بیا ملایان کېږئ تاسو چې هدایت نس بیا بلد یو موږ تاسو باید کوم شی زده کړو چې موږ ټولنه کې کوم شیان په موږ سره موږ ټولنه چې دې زمانه کې کوم شیانو سره مخ کېږي ټولنه خو د رسول الله د زمانې نه راچورو 1400 کاله وتلي راتلونکي 15 کالو کې به طالبانو دنیا هم دغه حالت کې نور پرمختګونه به راځي بیا 15 کاله بعد بیا 100 کلونو کې به نور پرمختګونه راځي که به نه راځي نو چې پرمختګونه راځي مسایل ډېرېږي هره زمانه کې ځینې جوړېږي او ته واقعي په دې هغه کې ولاړ په کاته په 200 زینه کې ولاړې زمانه دې 200 متره پورته زینه ده ولاړ چیرته 200 متره کته زینه کې ولاړ نو دا طالبانو دا ټولنه بیا پرمختګ دا یو او بل دا د طالبانو ورونو کله چې ټلیفون باندې غږېدې نو اول چې داسې یو چاته د ټلیفون کاو چې هغه د تا کارو سره که بالفرض هغه ته نه پېژندلې اول وار د اتصالو ځان ورپېژني السلام علیکم انا اسمي فلان ابن فلان من منطقة الفلاني ځان به وپېژني چاته وپېژني او داسې به نه کوي دا اسلام کې ناروا ده چاته زنګ ووایي غږ نه ورته کوي چې ته ودرې اول دی غږ وکړي چې دا څوک ډېر انسانان دا کار کوي د اسلام کې نشته ده اسلام کې منع نه او په ټلیفون کې ولې زه یم او دې نه پېژندلم نبي علیه صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی جابر رضی الله عنه وایي ما رسول الله سلام نه اجازه وغوښتل استئذان وي ما ته ویل من هغه څوک ما ورته ویل انا نبی علیه السلام غوسه شو انا نو څه معنا هر څوک انا ده نوم دې یاد کړه چې څوک یې ته نو طالبانو په ټلیفون کې به نه وایي زه یم ته څوک که نه نو ځان ور معرفي کوي او کله دا ده چې ټلیفون د خبرې د ختمې کړي بیا به سلام طالبانو یو سلام د لقا ده یو سلام د موادعې ده د خدای په معنی سلام هم شته السلام علیکم ملاقات خبرې چې خلاص شولې السلام علیکم دواړو کې به سلام کوي او بل دا نه په ټلیفون کې به ډېر په زوره نه غږېږي خبر خو پوه شو واغضض من صوتک کراره به غږېږي داسې په زوره غږېږي که نه چې تا له لاسه نه څوک مطالعه کولی شي خبر خو پوه شولې اوس مثلا دا یوه ټولنه ده دا مدرسه په سوونو طالبان پکې د ماسپښین د مطالعې وخت راغی او ته لالو چا زنګ درته راووه ته نو زه چې دلته په دیوال ناست یې څوک هم نه وینې دومره په زوره غږېږي چې 100 متره داسې غږ دي سم لاستیکار دي ځان نه جوړ نو دا طالبانو اوس ګوره ټولنه ده ته چې دومره په زوره باندې غږېږي دا سوونه انسانان چې دلته مطالعه کوي بیا یې تا له لاسه مطالعه کوئ ضرر سو که نه سو اسلام کې یو چاته ضرر رسول دا ګناه کبیره ده په ټلیفون کې ادب زده کړه کرا غږېږي د خپل مقصد ورته وایي خپل مقصد به ورسره وایي بیا په دې یوه خبر درته کوم طالبانو چې انسان غوسه سي ولې په غوسه چې انسان په غوسه سي ولې غږ تیزېږي په دې کې یو فلسفه بیا درته وایم یو بل وخت بیا درته وایم لکه بیا اوس دماغ هغه پاتې کېږي انسان چې طالبانو انسان چې کله له معشوق سره غږېږي کرا غږېږي خبرې اوري او کله چې چاته غوسه راسي طالبانو دومره په زوره غږېږي دی کوي چې که نه دا ولې کله چې زړونه نږدې سي طالبانو بیا خبرې اورېدل کېږي کله چې زړونه لرې سي طالبانو بیا دی فکر کوي چې زړه لرې ده نو لکه چې اوریم نه غوسې په حالت کې چې غوسه سي که نه نو زړه لرې سي اگر چې نزدېکت څوک سته بدني جسمانی نزدېکت سته خو د زړه بعد ډېر سي نو دی داسې فکر کوي چې لکه چې ډېر لرې ځکه په زوره ورته غږېږي خبر پوه شو نو کرا به غږېږي بعضې داسې نورې مسایل هم دي هغه خو اوس نه دي پکار هغه بل دا د طالبانو ورونو اوس مثلا یو دفتر
په دفتر کې ته دې لپاره موظف یې چې ته به ټلیفون جواب کړې نو ته به په دغه ټلیفون د دفتر باندې ټوله ورځ ته نه یې مسؤول ځکه هغه د چا لپاره ده مثلا په یو دفتر کې ټلیفون کوي ټول دغه دفتر ته زنګونه هر څوک دغه جي ته وایي که ته دغه ټلیفون ټوله ورځ مصروف کې بل چا ته څوک د بل چا ټلیفون به نه راخلي چې ګوتې پکې ووایي لکه د هر چا په خپل ټلیفون کې خپل څوک وي رازونه و اسرار وي د بل چا ټلیفون به بدون د اذن دی نه کورتلی تا ټلیفون ما ته راکړه زنګ تنا د زنګ لپاره به راخلي بیا نور شیانو ته نور نه وځي چې دغه معلومات دا تجسس ته ولا تجسسو د چا عیبونه په لټنه به نه کوي اسلام کې طالبانو ناروا ده لمبرې په پکې نه ګوري چې ته ودرېږې د چا لمبر پکې یو لوی تاوان په نن عصر کې طالبانو په ټلیفون کې دا ده چې څوک چاته زنګ ووهي او یو مسله باندې کې به دغه خبرې ثبت کی الخیانة المضاعفة دا یو لوی خیانت نه حدیث نه ورته استدلال کړی رسول صلی الله علیه وسلم وی د ابو داود او ترمذی حدیث ده اذا حدث الرجل نبی علیہ السلام وی چې یو سړی له بل سړی سره خبر کوله فلتفت لکه مثلا دلته کوټه کې دای تنا ناستو یا باندې ولاړ ولو ما دته یو خبر کولې ولی مې د سیستو قتل چې څوک خو بنئ بیا مې پس لغنه دته خبره وکړه چې مې دته هم نه ویلې چې دا له تاسو امانت له دا ایست قتلو نه دا معلومه سول چې خبر تا ته څوک کده اذاعت کده خبري دا خیانت حرام ده نو چې زه تاسو سره په ټلیفون خبرې کوم ته دی ما خبرې ثبت بیا خبرې ټولنې ته زه طالبانو یو څوک پیژنم په اندغه ټولنه کې یو چا سره په ټلیفون خبرې کړي غبي چرګي چې ټلیفون باندې خبرې کړي انسان د طالبانو انسان له خو سهوي کی په ټلیفون باندې خبرې وسره کړي بیا خبرې هغه خبيث پسې افشا کړي چې طالبانو وس هغه ځوان الک د مولاوم د طالبانو د سرطان په مرض باندې د غم ناخته ده څومره لوی درد ده کنه یعنی غم ځکه هغه خبرې هر څوک ورته غږوي ده په سرطان باندې اخته ته فکر د ځان سره وکړه څومره لوی ضرر سو یو مسلمان ته که چا سره دی په ټلیفون خبرې کولې ته حق نه لري چې دیغه خبرې تر نصب کې نن په ټولنه کې تاسو انسانان پیژنئ اول یې د مولانو نه شروع کړي دغه علمي ټولنې نه شروع کړي څومره علماو خبرې څومره علماو ثبت کړي دي چې نن نه شرفي اول خو طالبانو یو سپینګری عالم خبرې کوم طالب ثبت کړي تی خبرې ورته کړي بیا هغه کنځا ورته کړي بیا د طالبانو ورونو په اسلام کې روان خو اصل کې علت دا چې مولا په چا لګیا ده په مباح باندې هغه ته دا مسله نه ده معلومه چې په اسلام کې دی یو چا خبرې زه تاسو سره په ټلیفون غږیږم تا ته دا خبرې کوم ته ولې دی ما خبره ثبت کوي بیا نور مجلسونو کې ما تا ته دا خبر کړی دا په تا مې دا اعتماد کړی ته دی ما خبر ولې بل چاته کوي دا یو امانت ده دې امانت خیانت کول طالبانو خیانت په اسلام کې ګناه کبیره په ما څوک نن طالبانو تاسو ته معلومات څه چې تاسو په ټولنه کې څومره خلکو خبرې څومره خلکو ثبت کړي تر معلومې دي ډېر هغه خبرې چې خاصه چاته کړي د چا هغه افشا کړي نو دا طالبانو ورونو په ما پر نن ډېر انسانان لګم نه ډېر انسانان د دې مسلې سره نو دا حرام اسوا کنه نو چې یو شی حرام وي علم یې طالبانو په دې باندې پوهېدل چې دا حرام ده نو علم یې څوک پارس نن طالبانو مونږ په پارزو کې لګیایو که مباح خره لغت باندې ولي بیا به د خره ته یا چا لرګی چوخ کړي بیا به تاسو تراس یا بینی ور چوخ کړي که ور چوخ کړي بیا به د لاره د سری څخه کاګه وږي یا بنی یا به بیا چې ور چوخ کړي طالبانو ورونو د پاکستان به د خپل درولي اوس دا څه کوي دې مسلې سره مونږ نن واقعو د هدايه کې راځي روان دي طالبانو خو په خوند شلق باندې به وایي نن چې په ما باندې فار دا چې په ټولنه کې څوک له چا سره په ټلیفون خبرې کوي دغه خبرې ثبتي چې دا اسلام کې حرام ده خو علم نسته ورته چې دا حرام ده نو علم هم دې په باندې فار ده زه په مباح کې لګیایم الته زه په چا کې واقع یم حرام کې واقع یم خو دې چاله لاس امام ربی الله ځکه زه ځان د نبی وارث بلم زنو چې ځان د نبی وارث بلم خلکو ته مهم چې علم ما فشا کړی ده کم علم ما فشا کړی مباح کفار او فرض علم
ټولنه ځکه طالبان خبرې طالبانو د یو چا ثبتول اسلام کې دا ناروا ده. هاتف الارهاب چاته زنګ ووهې په ډاروي د اسلام کې ناروا ده. صحیح بعض ډېر انسانان دي چاته زنګونه وهي ډاروي ورته تهدیدوي. رسول صلی الله علیه وسلم وی لا يحل لمسلم ان يروع مسلما. امام احمد ابن حنبل او د ابو داود شریف حدیث ده. مسلمان ته جایز نه چې مسلمان ویروي. په ټلیفون باندې څومره ډیر انسانان ویروي زنګونه ورته پیسې تر نه غواړي نور شل رقم تلاري کې د اسلام کې یو حرام لارنه. الهاتف الوهمي هاتف الوهمي دي ته وي اوس خو د پچای زمانہ کې دا بيخي ډیره سوي ده خصوصا طالبانو دی ویاندویان سره هغه د وزارت ویان ده دغه وزارت ویان ده تراکه څلور 15 دانی موبایل جپ نظر زره وباسه لیدلی مو دي طالبانو دې ته هاتف الوهمي وي داسې رواني کنه خلکو ته داسې میډیا کې ورخی چې دومره ډېر موبایلونه لیدلی مو دي داسې انسانان په ټولنه کې دم طالبانو اسلام کې ناروا ده دې ته هاتف الوهمي وي هر یو خپل خپل درواخ په ټولنه کې روان وي بازار کې ډېر موبایلونه لاس کې نیولي دلته چې غرب واکمنو طالبانو په زمانہ کې به هم داسې دوه درې به په لاس کې نیولي ول د طالبانو اسلام کې ناروا ده قسم ده ناروا ده طالبان وصول مغه وصول دي تفريعات المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي الزوز اغه شی باندې چې هغه صفات د دې کې نسته ده ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا کنه دوی دا خو خوي چې د مونږ دی په هغه شی حمد ویل چې هغه دوی کې ستاده نه دی وی دی ما دی هغه صفات وسی خا موبایل پردي موبایلونه راخي سیاسي دي خبريالانو مخ کې رسي هغه راګرځي چې زه خو څلور پینځه هغه دغه څه خاطر خدای ډاک لیکل شي یو پکې اصلي د نور دغه څه خدای چي پکې چوي خدا سي ګرځي طالبان متشبع بما لم يعطى کلابس صوبې زور ده اسلام کې ناروان طالبان تاسو د ټولنه کې فکر وو ډېر انسانان بل سي ویني نو طالبان ورونو دامي اسی مثال دی پر دا خبره در تراوړی وړي